قسم دی که زما به هم زړه مني الله دې وبخي الله دې هغه دنیا ښایسته کړي ټول انډیوالانو ته مې دا درخواست دی چې دعاګانې ورته وکړئ او خدای دې هغه دنیا ښایسته کړي الله تعالی دې جنت فردوس ورکړي بس ولا زما یو ګپ شپ ورسره لږ استاد ملګرو که موږ وګورو په ریحان زیب باندې هر سړی هغه خفه دی هغه په پاکستان کې دی او که پاکستان نه بهر دی څنګه چې تاسو کته ولی الله کم چې یو ډیر زیات مشهور ټیک ټاکر دی هغه په خپل د غم کم اظهار چې دی هم وکړو او دا ویډیو چې دی هغه جوړ کړو وی بچایا دون ډیر زیات خپای ما لکه که تاسو ګورئ د بهر ملکونو کم کسان مونږ به د افغانستان والو د هغه زیورونه په ډېر زیات خفه دي د جنرال موبین چې کم بیان راغلی او هغه به هم تاسو کتلی وي هغې چې د هغې په هکله باندې کم بیان جاري کړی او چا یو دای پکې هم ویلي که زه د پاکستان یعنی د خیبر پښتونخوا پکې هم وزیر اعلی وي نو دا کسان به ما په 2 ورځو کې هغه را پیدا کړي او دا چا چې ریحان زیب قتل کړی دی خو د بده مرغه پاکستان کې وای داسې نظام دی چې هغه د دې قابل نه دی چې دا کم غل کم قاتل چې دی هغه مونږ کی نو که موږ وګورو په پاکستان دی نه علاوه که انټرنیشنل میډیا والو د الجزیره یو ریپورت هم پر ریحان زیب باندې راغلی دی او په هغې باندې ډېر زیات د خفګان کم اظهار چې کړی دی نه علاوه بي بي سي که تاسو هغه وګورئ هغه خو په ډېر زیات رپورټونه جاري کړي دي د پاکستان میډیا انټرنیشنل میډیا کې هم ډېر زیات په بحث باندې روان دي نو کم ورونو له پکار دي څه تصویران په سوشل میډیا شیر کیږي او په هغې کې ویل کېږي چې دا د ریحان زیب کم قاتلان دي نو هغه تصویران چې که څوک چېرته کې دا کسان پیژنئ نو حکومت ته چې کم د فوراً اطلاع ورکړي چې کسان هم فوري ګرفتار کړي نو کم معلومات چې نوي راغلي ولی الله کوم نوی ویډیو چې ریحان زیب باره کې کړی و نو موږ غوښته چې هغه هم تاسو سره شریک کړو انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو تر نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان